دا رسول اللہ علیہ السلام دا صحبتنا رسول مقبول او فرمال چه زما دا صحبتنا زما دا دیدارنا زما دا مجلسنا او زما دا جماعت او دا حجنا دا پلار او مور خدمت دیر ضروری دی دا خدمت تو پاتے ہو نن خود ارتوی دا پلار او مور دا وینے کے واتے ہو ما سر ملگرش وہی کرنے وہی اوز دا ضرورت اوز دا غزار پلاران نی دی چه دی زیتا وی چه کور لبیا راشی او پیزوان پکی واچی پیزوان نو ای دی پریدا ما تو گور شیخ جوریجی بغدادی رحمت اللہ علیہ یو دیر لوی غوث تیر شوی دیر لوی غوث تیر شوی لوی قطب و ولیو دا زمانی پا منذ الار دی الحمدللہ رب العالمین مور ورتوی جوریج بچی راشا دے سجدہ کے ٹھٹ دے سبحان ربی الاعلی مور ورتوی بچی مشپد راشا بیا لگیا دے تحیات للہ والصلوات والطیبات مور ورتوی بچی راشا دے وی چی پروردگار علما ما خود نپلو نیت تڑل دے نیمش پا دا سجدے لگو ما تا تا قید کو ما تا تا جلسہ کو ما تا تا قیرت ہوئے ما ستا تقوی بیانو ما ستا لویو بڑھائی بیانو یا اللہ دلتا میں مور آواز کئی علب مور لورزم چے ترسو میں دا منز پورا کڑے نوی دا منز دا خدا لے کدے چاہت دا سجدے چاہتا لگولی نو خدا تا سجدت بہتر دا کنر شیخ جوریج بغدادی ہوئی چھ پروردگارا یو طرف تا سجدہ لان بل طرف تک مو آواز کئی یا اللہ ستا سجدہ خون پریدما مور لبور نشما علب ورزم چتا تا سجدہ پورا کما سلام گرزو ما خوچ مندی پورا کرلو بر پسی ورغ چوا مجانتا ما تسوے وے بچیان اگر ٹیم میں ضرورتو او اس میں ضرورت نشتا چه پا من باندے مشغول بے وران لے ورتے وے مازو دغا وقت پا سجدہ بان لے پروتم وے بچیار سچ دے کول خو مادر تو وی چراشا رارا لن لے زمان دزلن اوفو ہائی خطل دے معلومہ ندہ چانجام بیسوی ورطا وی ومور پخلاشا ومور رضاشا ومور دادر عالم وے بچہ تمہیں زیوزستا مورے ماں اللہ دا دیر اربان دے تود بات نے لگئی خو بچہ زمان دزلن یو خبگان آئے خطل دے واپس نرازی کرازی سوق چھ شیخ جوریج بغدادی رحمت اللہ علیہ دربار تلارا دربار کے ورسر موریدان ناستی او خلقو تا لگیا دے واز کئی واس کے دوم رلوے اثرو چھ الحمدللہ اخلاص کنو درے جنازی غصاد مجلس و جلسگان ہوتے دوم را مؤثر بیان یو درے جنازی سوق چھ جنازی بہر تو ہوتے نو شیخ جوریج بغدادی رحمت اللہ علیہ تقریر تو والار دے چوئی چھ دا تقریر خلاص کی نو دے بے جنازہ کئی آگا چھ تقریر خلاص کا جنازی لور وطن ورط پولیس ولاروت کرے ورط واچولی شیخ جوریج بغدادی ام دے جامع دے پیرانو اغسطی دی پٹکے دے دا پیرانو والے دے تسبیح دا پیرانو دی نن پتا رپورٹ تے یو خز رپورٹ کرے دے چے شیخ جوریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ما سر سنا کرے دا زما پگیڑ چکم معشوم دے دا پلار شیخ جوریج بغدادی دے اغلب سزا ورکو ما غرض پوشو شیخ جوریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ورطا جاری ورطا وی پخدے قسم نے
دغه خزما سره مخامخ کین زه خو په دې شپږ کاله کې د خپل خانقانم چرته تللی نه یم نو ما دغه بدبخت سره زنا څنګه وکړه چې لږ غوندې وقت تېرېده هغه ښځی راوسته هغه ورته وایي چې وجوریجه زه درله راغلمه دملو تا ما سره زنا وکړه زما په ګېډه چې کوم ماشوم دی دا د شپږو میاشتو دی دا ستا بچی دی د ده نه به انکار نه کوې شیخ جریج بغدادي ته کړی واچولې او موریدان ورپسې شو موریدانم جاړي چې اے پروردګاره شیخ جریج بغدادي خو تا ته د شپې په سجده وي دروازه روژه وي یا الله دا د په کوم یو غم کې راګیر کړو مصیبت دی که نه هره زمانه کې دوستانم دا اولیاء شته او دشمنانم شته شیخ جریج بغدادي نه موریدان تو شوي دي او جاړي شیخ جریج بغدادی او خیجو دا سزا زیتان آغا ورطوی چه اللہ دا پارکے آغا کمی خزی چه پا ما رپورٹ کردے دعوی کردنو آغا میدان تمراولا آغا بی بی پس پولیس لار دا زمانے دا وقت او اغیر آوستا وی بی بی دا دومره لویه سزا او تهمت مال ول راکا و بدبخت دا بدبل چاوي زه خدا الله ولیما الله تقیما دا الله نقیما الله ته په سجده پروتم دا الله نه او یریګه د خپل قول نه واپس شا او ورته وای چې وجلانا پزور رونی ولما او ما سره بد پهلی وکړه دا زما په ګېډه د شپږو میاشتو ماشوم دا د بچی دی دنیا ولاړه ده او شیخ جریج بغدادي وتړه جلاد ته وی دورې ورکا چې جلاد دوره اوچته کړه او هغه دله راغورځوله نو د ګېډې د من نه اواز راغی چې وجلاده زه د شیخ جریج بغدادي زوی نه یم زما پور دا د یو ګډ بشپون کې سره زنا کړې وه زه د شپون کې زوی ما یو طرف ته د الله ولی د کرامت وګوره ورته وی اے جلاد خبردار ورچ شیخ جریج بغدادي د پاره سزا ورنکه ورلازیت ورنکه تکلیف ورنکه مصیبت ورنکه زما مور کو زنا کړی دا بد کردار دا ګناهګار او خطا کار دا زنا کار د یو شپون کی سره زنا وکړه زداغه بچی ما او شیخ جریج بغدادي پکاله کې زما مور خص کې چې نور چام لیدلې نه دي شیخ جریج بغدادي ورته وایي چې و بچی وایا بچیا وایا چې د خزستا د مور په ما باندې دا دومره لوی الزام لګاو زم درش په درې ورځو جوړولم مقتدیان امراله او جوړول موریدان مې اوجړېدل او تمام علاقه پورې وخندل نو بچیا سو جو ما نه سو ګنا شوی وا ورته وی شیخ جریج بغدادي دا چې لګیا ما دا ستا کرامت او ستا ولایت الله را تزکوي چې خبر وایا دادا سے کرامت لکه بی بی مریم په ماشوم رون کې مور تړلا خانه کعبه تیرا وستا زکریا علیہ السلام ته ودا واخلا ما درو بخل دالو یکا او چې سو اخلو یشي جارو ور لاس کې ورکا دا بستا د دې جماعت خانه کعبه خادم او جارو کشوي حضرت زکریا علیہ السلام ورته ډېر خدمه قبول کړه رب کریم دی منظور کی ما منظور کا خدای دے منظور کی نن چې زمونږ یاران باروزی او راشوی قبول شو دا مسئله ده لانا ویجا قبول شو اوریدلی قبول شو مبارک شو قبول شو
الکه څنګه قبول د خدای لار کې قبول شو زما خیال له قیامت هم راغی حساب کتاب مو شو دته وې چې بس د جنت توتی شو پر شوال قبول شو وای د خدای لار تک د خدای لار کې هر سړی تلی خو قبول شو کنه دا خانه کعبه چې ابراهیم خلیل الله جوړوله نو الله ورته ویلو چې جوړه کړه په خپل جوړه کړه بل چې کعبه جوړول الله او سره امداد کو کنه دا الله پرځه کړي وکړي نو دا غي نه ورستو ولې چې ربنا تقبل منا وایي یا الله کعبه تاوي چې جوړه کان ما خانه کعبه جوړه کړه یا اللہ خدمت میں ہوکو نہر میں تیرے کرے لگا میں تیرا کا تندہ میں تیرا کا پخپلی اگو دزوی پوگا باندے میں ددے گنڈونا او غرونونا گٹ روڑے یا اللہ دومرا تکلیف را باندے تیر شو چه زمان خپی لاندے پخخ کانی کے ننواتے اگر نخی خدا دے بیا بیا تاسو مون حج لبوسی اپا کیوں سمشتا دا دیر تکلیف مشاقت دا یا اللہ تارا تفو فرمائل چه کعبہ جوڑا کان کعبہ میں جوڑا کان زستا پیغمبر ایمان ستا نبی و ستا ولی ایمان کعبہ میں جوڑا کان خو ربنا تقبل منا یا اللہ اسے رانا منظور کان دے مخ کی ویلو کرستے ویلو زمون یاران چې اوزو بیارا شوی قبول شو قبول شو نو ستاسو جبه پرې کما ستاسو جبه او داغم اینه دا یو جدا د نبوت داوا شول چې مونږ توحی شو او دار کړه ته خدای و چې قبول شوی دا دل دا سيزونه پردم چې دا د دې په برستونو کې مرتوخږي د برستونو کې چرته بته زه خلاصيږي چرته بیگا مې ورته وې یو زوی مور ته چې زما د توتانو موسم دې بيبي صادر راک چې توتان د لروړ هغه چې لاړو توتانو ته وخته لاندې ته صادر چا پټ کور ته چراته توتان خوسکه چې صادر هم بهللو ناغبور به ورته وې لاړې په توتانو پسې رک دې که صادر بچیا وای ویلاڑے پتو تانو پسے رک دے کسا در بچیا تلے خو ایمان سرا وی راغ لے بی ایمان بچیا کنا تلے وی دا ایمان سرا راغ لے با ایمان بچیا علکا صدس دکوی بس یو خدای منو باس یو خود تو چی چووی چی زی یو خدای منم پدق صاد دے کافر زکا کہ آمنتو باللہ مفصل ہوا ہے آمنتو باللہ زیو اللہ منم اللہ فرمال چھ پدے کار نکی گی چھ بچی خبر کوا دا مال دے دا زور والے راکا او زیو جڑولم والے ندا سے ورطا گویاو لکا ذکریہ علیہ السلام چھے بی بی مریم دا معشوم واغست و بار تروت خلوتگاہ کے کی خور پس دینی کار مشغول شو دیر وقت پا کیوت ورطر آیات شو چی آغا معشوم بچے تا پا کوٹا کے بندہ خوبا اس مرشوی دلگو دا تندل دا سے زور سر ور لرک اورانے نوا چی بی بی مریم تے اوکا تو روڑی کی نوا دا سے ناستا دا او مخه ته د جنت انذرانو انګورانو پیو شات پراتی د حیران شو او حیرانتیا کې وی چې یا مریم ان لک هذا اے بی بی مریم دا انګورانو انارو انذرانو دا پیو شراب او شات کم ځای اوس دې خیال ندے داسیو ذہن لرالل ورتو یا مریم وانا لکی هذا اے بی بی مریم ندے گوٹ کڑے دیں ندے چاری کڑے دا
न दे दुकानदारी करे दा न ला द दुकानदार है ओ द मजदूर है दा